بسم الله الرحمن الرحیم. ویلنس بانډ تیوری of color in constitution یا ریزونس تیوریم دی ته وایي. یعنې رنګه ولې یو مرکب رنګه دی عضوي مرکبات، نو ویلنس بانډ تیوري ولې دا د دې ایکسپلینیشن څنګه کوي. یو خو مثلا مرکب رنګه دی خو کمپلیکسز کې د هغې ایکسپلینیشن دینه لږ مختلف دی. عضوي مرکبات مثلا ډایز کوم دي دا چې رنګه وي، نو ویلنس بانډ تیوري څنګه د تشریح کوي، څنګه یې واضح کوي، او دې ته موږ ریزونس تیوري هم وایو. د دې مهم پاسولیټ چې کوم دی د ویلنس بانډ تیوري د رنګه مرکبات دپاره پاسولیټس هغه دا دي. لومړی موږ سره کروموفور دی او کروموفور موږ سره ملټیپل بانډ لري، څو ګونې اړیکې لري. یعنې کروموفور چې کوم موږ سره دی دا شی لري ملټیپل بانډ. او ملټیپل بانډ څو ګونې اړیکې موږ ته معلومه ده چې هغه پای الکترون لري. نو کله چې یو مرکب باندې لایټ وغورځېږي، رڼا وغورځېږي، نور وغورځېږي، نو د پای الکترون چې دی، پای الکترون د ګراوند سټیټ نه دا څه شي، دا تحریک شي ده او اکسایټډ سټیټ ته لاړ شي. مثلا موږ سره دلته الکترونز دي او نور راغی او په دې کمپاوند باندې وغورځېده، نو د الکترون موږ سره چې کوم ځمکنی حالت و نو دا موږ سره ایون سټیټ ته لاړل، الکترون موږ سره اکسایټډ سټیټ ته لاړ شي. او دغه جذب چې دی دا موږ ته شی راکوي، کلر راکوي. د جذب د وجې نه دا نور چې ما سره دا جذبوي د کمپاوند ما سره څه شي، دا ما سره رنګه شي. یو دویم پاسټولیټ دا دی چې دغه اګزوکروم ګروپونه چې موږ مخکې ویلي دي، اګزوکروم، دا اګزوکروم چې دی دا موږ سره د رنګ شدت زیاتوي، صحیح ده. او په دې شي باندې زیاتوي د رنګ شدت چې دا زیاتوي، نو دا اصل کې ریزونانس زیاتوي، ریزونانس. او د ریزونانس زیاتېدو له امله، صحیح ده، ریزونانس د زیاتېدو له امله ما سره کمپاوند چې دا رنګه کېږي یا دا رنګ تیزیږي. او دا اګزوکروم ګوره یاد ولرئ چې اګزوکروم کې اکثریت داسې چې هغوی داسې الکترون جوړې لري چې هغوی په اړیکو جوړولو کې برخه نه وي اخیستې، چې هغې ته موږ ازاد الکترون جوړې یو. نو د ازاد الکترون جوړې کې چېرته مثلا د نایټروجن یا د اکسیجن چې کوم موږ سره وي چې اګزوکروم اتومې لري، او دا ما سره په کنجوګیشن کې راشي د پای الکترون او د کروموفور سره یا د کړۍ سره، نو کنجوګیشن زیاتېږي او رنګ به ما سره څه کېږي، تیزېږي. نو ما سره به د جذب انټینسټي چې ده، شدت چې دی، دا به لوړېږي. د چا له امله؟ د اګزوکروم له امله. او اګزوکروم دا کار ولې کوي؟ ځکه چې کنجوګیشن چې دا ما سره زیاتېږي، ریزونانس زیاتېږي. او په دې په نتیجه کې به طول موج چې دی دا به اوږد طول موج ته ځي.
کنجوګیشن زیاتیږي طولي موج به لانګر ویولین ته ځي اوږد طولي موج ته به ځي نو کله چې لانګر ویولین ته لاړ نو رنګ به څه کېږي تیزیږي رنګ به څه کېږي تیزیږي نو دا یاد ولرئ چې د ریزونانس زیاتوالی دا همیشه تل لپاره د ریزونانس زیاتوالی تل لپاره د رنګ شدت چې دی دا تیزوي د رنګ شدت چې دی دا تیزوي دریم پاسچولیټ مونږ سره دا دی د آزادو الکترون یا د الکترونو جوړو د اهتزاز له امله د اوسیلیشن له امله ډایپول مومنټ کې چې راځي بدلون راځي د الکترونو جوړو د اهتزاز د اوسیلیشن په نتیجه کې ډایپول مومنټ بدلیږي نو کله چې ډایپول مومنټ بدل شو نو اکسایټیشن اف د الکترونو اکسایټیشن چې د بېلابېلو ګروپونو به دا په لاندې ډول شي موږ سره ان نو د ده اکسایټیشن الکترونو تحریک دا به لږ ثاني په نسبت د کاربن او د سلفاید او دا به کاربن سلفاید اکسایټیشن به دا به اساني د نایتروجن د سی ډبل بانډ اونه او دا به کاربن ډبل بانډ نو ټول نه ډیره انرژي چې غواړي دا د کاربن ډبل بانډ چې دی دا به لږ ډیره انرژي غواړي نو دویم اکسایټیشن هغه وبخئ بل پاسچولیټ چې دی موږ سره څلورم پاسچولیټ د ویلنس بانډ تیوري هغه اصل کې اړیکه ښیي د کلر او د سیمیټري متناظروالی چې دی ورته موږ وایو جنرال پرنسپل دا دی که چېرته یو کمپاونډ متناظر وي بې رنګه وي او که کله متناظروالی د هغه ختم شو سیمیټري ختمه شوه نو کمپاونډ رنګوي موږ سره او څومره چې چارج کونیکل شکلونه چارجداره رزونانسي ساختمانونه زیاتیږي د رنګه د کمپاونډ رنګ شدت چې دی دا به زیاتیږي چارج لرونکي رزونانسي ساختمانونه دا چې څومره زیاتیږي هومره به د مرکب د رنګ شدت چې دا زیاتیږي که دا زیاتیږي د مرکب د رنګ شدت به دا هم زیاتیږي د دغې پاسچولیټ د ایکسپلینیشن لپاره یو مثال به واخلو د بنزین سی شپږ چې کوم دی دا ما سره یو بې رنګه دی بنزین بې رنګ دی خو که موږ نایترو بنزین ته وګورو بنزین بې رنګه دی او نایترو بنزین سی شپږ پنځه انو دوه دا موږ وګورو نو دا پیل یلو دی او که موږ به ایون نایترو انلین ته وګورو نایترو انلین ته
دا نایتروینالین دی نو د ده رنګ خو لا اورنج ریډ دی نو که بنزین دپاره موږ کیکول سټرکچرز ولیکو یو کیکول سټرکچر د بنزین د ده دا دی یو یې دا دی او دا بنزین نور سټرکچر د کونیکل سټرکچر د بنزین شته ځکه چارجدار سټرکچرز ورته ولیکو موږ داسې نور سټرکچر یې ورته زه لیکلی شم نو دې له امله چې چونکې سیمیټري لري نو بنزین موږ سره په یو وي ساحه کې نور جذبوي یو وي ساحه کې او ابزاربشن د جذب یې ضعیف وي ابزاربشن یې چې ما سره دا ضعیف وي او دا دواړه علتونه چې مثلا دی د سیمیټري له امله دي دیو جن بنزین بې رنګه دی او بله خبره یاد ولرئ چې غیر متناظر مالیکولونه یعنی unsymmetrical molecule غیر متناظر مالیکولونه دا قوي جذب لري قوي جذب لري او دا رنګمي نایتروبنزین بل طرف ته که موږ نایتروبنزین ولرو نایتروبنزین نو دغه چارج مالیکیول د بنزین په مقابل کې ډیره برخه لري نایتروبنزین که زه ولیکمه نایتروبنزین ساختمان دی نو که د دپاره رزونانس هایبرډ زه ولیکم یعنی موږ داسې کړی چې دا موږ دلته شفټ کړو او دا هم دلته شفټ کړو نو ډبل بانډ دلته یو راغی یو دلته نو که دا زه دلته شفټ کړم نو دا مثبت چارج به دې کاربن ته راشي مثبت چارج به دا شي او ډبل بانډ به یو دلته شي یو به دلته شي او که دا ډبل بانډ زه دلته شفټ کړم نو مثبت چارج به دلته لاړ شي
نو نایتروبنزین د بنزین مقابل کې چارجداره ساختمانونه چې دي جوړښتونه چې دي د دې کانټریبیوشن زیات دی، ډېره برخه لري چې په نتیجه کې نایتروبنزین چې دی موږ سره په اوږد طول موج کې نور جذبوي او رنګ یې چې دی پیل یلو کېږي، پیل یلو ډېر زیات نه خو ستد غوندې زیات او ولې د ابزاربشن ډېر زیات دی، د ابزاربشن انټنسټي په بنزین مقابل کې د پیک چې دی یا ابزاربشن انټنسټي چې دی د زیاته ده. نو د هغې علت چې دی موږ سره په نایتروبنزین کې سیمیټري د منځه تلې ده. صحیح ده، نایتروبنزین کې سیمیټري د لاسه موږ ورکړې ده. بنزین کې خو سیمیټري وه او په نایتروبنزین کې سیمیټري نشته. نو دې وجې نه د سیمیټري د لاسه ورکول د ابزاربشن انټنسټي زیاتوي، د جذب انټنسټي، د جذب شدت چې دی دا زیاتوي. نو جذب شدت چې کله زیات شي نو ما سره به بانډ چې دغه چې دی پیک چې دا به سټرانګ راځي، پیک به چې ما سره دا به سټرانګ دی. همدارنګې پارا نایتروفینول چې کوم دی، پارا نایترو انلین د دې هم د چارجداره جوړښتونو کانټریبیوشن زیاتی، نور به هم زیاتی. د یو د بنزین نه هم زیات دی او یو د نایترو بنزین نه هم زیات دی. نو دې وجې نه دا د ده طول موج به نور هم اوږد طول موج ته ځي، لانګر ویولین ته به ځي او رنګ به یې نور هم د هغې د رنګ شدت به یې نور هم زیاتېږي. دې وجې نه پارا نایترو انلین چې دی، پارا نایترو انلین سټرکچر به خیر دی ولیکمه. پارا نایترو انلین مونږ سره د هغه رنګ اورنج دی، اورنج ریډ دی، اورنج ریډ دی. نو ان ایچ 2 شو او بل به ان ایچ 2 شو. پارا نایترو انلین د ده رنګ اورنج ریډ. دا خو کنجوګیشن زیات دی، صحیح ده. او بل پکې سیمیټري ان سیمیټریکل دی چې موږ سره ان سیمیټریکل دی. نو دې له امله به ما سره رنګ شدت چې دا زیات دی. یعنی the positive ویلنس بانډ چې دی یا ریزونانس تیوري چې موږ دې ته یو دا موږ سره دا تشریح کوي چې ولې خالص پارا نایتروفینول بې رنګه دی. چې کله موږ پارا نایتروفینول واخلو، پارا نایتروفینول پارا نایتروفینول دا نایتروفینول دی، دا بې رنګه دی. خو که چېرته موږ دا قلوي کو، قلوي محیط کې واخلو، نو پارا نایتروفینول رنګ چې دی د بې رنګه نه ځي زیړ ته، دا چې محیط قلوي شي. یعنې خالص پارا نایتروفینول رنګ بې رنګه دی، کله چې محیط قلوي شي نو رنګ یې زیړ کېږي.
دا ولې چې کله محیط قلوي شي نو ما سره کله چې محیط قلوي شي نو ما سره اکسیجن باندې نیگیټیو چارج راځي نایټروفین اکساید آین جوړیږي دې ته موږ چې یو نایټروفین اکساید آین نایټروفین اکساید آین دا جوړیږي نو دغه چارجدار ساختمان چې دی په ریزونانس هایبریډ کې د کنټریبیوشن زیات دی د نایټروفین اکساید کنټریبیوشن په ریزونانسي هایبریډ ساختمانونو کې د کنټریبیوشن زیات دی دیو جن دا کمپاوند ما سره په لانګر طولي موج کې نور جذب دی دا دیو جن د رنګ چې دی یلو دی رنګ چې دی یلو بل خبره چې دا موږ ته ایکسپلین کړي پارا امینو بنزین دا یلو دی یعنی پارا امینو بنزین نو پارا امینو بنزین دا یلو دی خو په کله چې محیط تیزابي شي دا بنفش ته واوړي کله چې محیط تیزابي شي د ده رنګ بنفش شي وایلټ شي او د هغې علت هم دا دی نو د هغې علت دا دی چې په اسیډیک میډیا کې دواړه چارج کېږي نو په کله چې موږ سره بیسیک میډیا او اسیډیک میډیا نه وه نو ما سره یوازې دا NO2 ګروپ برخه چې ده وبښئ دا چارجداره وه کله چې ما اسیډیک میډیا ته واړوله همدا یو چارجدار دی کله چې موږ اسیډیک میډیا ته واړوله نو بیا دواړه چې دي موږ سره دواړه چارجدار دي دواړه چې لري چارج لري اسیډیک میډیا کې نو مخکې یو چارجدار و او چې کله اسیډیک میډیا راغله وبښئ نو بیا موږ سره چې شو دواړه چارجدار شو نو هغه چارجدار سټرکچر موږ پاس ایستلی هم دی دا هم چې دی چارج دی وبښئ چې کله موږ سره اسیډیک میډیا راغله نو دواړه موږ سره چارج کېږي دواړه موږ سره چارجدار شو په بیسیک میډیا کې یوازې دا چارجدار او کله چې موږ
اسیډیک میډیا واغسته پارا امینو بنزین وبخښئ دس از NH2 دی دا NH2 نو دا هم چارجداري او دا هم چارجداري چې موږ سره دواړه به چارجداري نو کله چې چارجدار شو مثلا که د ده دا الکتران زه دلته شفت کړمه نو دلته دا هم چارجدار شو په اسیډیک میډیا کې دا هم چارجدار شو ایون موږ NH3 اخیستی شو اسیډیک میډیا کې په به دا چې داسې واخلو دا سټرکچر وښنئ NH3 او دلته مې NH3 نو اوس موږ سره رنګ د به رنګ وایلټ راځي ابزارپشن بینډ چې دی دا موږ سره لانګر ویولنس چې دا به څه کېږي دا موږ سره شفت کېږي بله خبره چې دوی ایکسپلینیشن کړی دی د ویلنس بانډ تیوري کانجوګیټډ سیستم چې کوم دی conjugated system د ډبل بانډونو نو دا موږ سره یو د ریزونانس دپاره یو اوږده لار جوړوي ریزونانس دپاره یو لانګ پات ده اوږده لار ده نو څومره چې کانجوګیشن زیاتیږي نو د رنګ تیزوالی چې دی دا به زیاتیږي نو څومره چې کانجوګیشن زیاتیږي د رنګ شدت چې دی دا به زیاتیږي deeper will be color نو کانجوګیشن زیاتېدل د رنګ شدت تیزېدل